شرونتا سیاسی اتحاد ته ځوانون ته او د تعلیم یافته خلکو ته السلام علیکم ملګری اوس لږه مخه مود نصر الله صاحب یو ویډیو ولیدا من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه نصر الله وزیر نن امازای کوم مشرونتا سیاسی اتحاد ته ځوانون ته او د تعلیم یافته خلکو ته یو شای وځخول غوړو چې بیا د سوچ په وکړو چې څه فیصله کوم کو مش پابند بیا متفق ملګری درې کله مخکې نصیر الله 50 کروڑ روپۍ د سمال ډیمې په نوم باندې منظورې کړلې هغه روپۍ باندې بیا سروې شری شولې پابند چاره راونه شولې په د میانس کې واوا پروګرام په ډی خان کې بیا اقبال اعلان وکړ چې زه 50 کروڑ روپۍ د ډیمې د پورا وزیرستان ته منځراو چې اقبال منسٹر واپس روغه مش پښتنه ده نو وکړه چې اقبال ته دا 90 روپۍ منځراو کا مش د ای ډی پی کې الریډي غلې روپۍ دي ته داغه د دې کړي دي بغیر د تحقیق نه د بیا مافیو غوښتل ویل چې یاره زه خو د واو له غلط کړه دایره ته ویل چې یاره ته د اعلان وکړ نور مش جانې مش کور جانې په دا باندې بیا په داس کې مینا باندې چاراو نشولا سروې وشولا پانا باد کنسلټنټ ورته مقرر شو وز په اخر سټیج کې چې کله د منځري ته پېښور ته داس کې مینا روغلل کسې داس مال دی مینا کا چیرته ها جوړیږي خو لیو د ځلې خېلوي لیو د تجوی خېلوي لیو د ګنګي خېلوي لیو د سرکی خېلوي د مغول خېل په علاقہ کې سمال ډیمینا نشتا دی او نوم ورته ریکمند کړی دی په دغه خلک کې زه دا وایم چې کله ول د کیمینا مزيري تر نږدې شول وس اپروول یې کړه پارین بیا یو وفد د جمال ناصر سرکی خیل په قیادت کې چې پخ کې سید خان هوا عابد گنگی خیل هوا او دلاور ته خیل و دغه د سیکرټری سره میټینګ وکړه چې یاره ته دا زوړس کې مینه چې دا کیم نو سروې شوی دو وسی اپروول کیږي دا پرېش دا تو ته میش سایټ نه درکاوي چې میش کیم درته وشي ته هغه سیکرټری ډر باس مباساک نه باندې ډر ستړی کتانګي کا اخر ورته چې شادو زو دا وکس چې دا څنګه خبره ده دا باندې بیا مش بل ټیو ولا جو دا کس خلکا زمه په دای اعتراض نشته چې یاره واو دا سایټینا نه ورکوي خو واو خل دمره زرا واردای چې د نور منځر اولای شي بجای دا چې دا الریډي منځر شوی شاینا دا یوس خروپوي په داخل سټیج کې نوې د سار نه دا سروي شریکاوي په کور دا و چې دای نوې نور منځر کړي وای د زوړې پرې شوی دا چې د چا وای خو دی و امازایو کې د الله خجل خلو او غنګي خلو او سرکی خلو او تجي خلو او بلزلي خلو دی د شکیو نو دیتا په کور دادو چې داس کې مینا پرېږدي دا چې چیرته هشي ان شاء الله چې فیزیبل وي داس خبرونه وي چې په دغه کې څه مفادات دي خو کدا نن خراب شول دا چانس شته چې حکومت لوړ د شایب سه کینسل کو توستو یو دوی چې مش په تنه د ګلکات روټ منځر کړه 42 کیلومتر درنیم څلور کوله مخ کې پابند ټندر وشول خو دغه خلک کې مشرون ته وایي چې دا ټندر کینسل کړ ډول وایي امیر محمد دغه شګاوا دی او کدای چې د لیکل مشرون هم خبري چې دی مغول خل په قبرستان کې څوک دی تا ورغل چې یاره دا ټندر کینسل کړي ټندر پارس کینسل کړ دا نه څلور کوله اوسه چې اروډ نن نه جوړیږي خدای چې لاس کوله آباد بیا جوړ شي کنو شي جوړ نو زه کوم ته داس ولکه چې لږ سوچ په وکي دا حال ته وایي چې را نوې منځري ورکي چې کیمه منځري شوی دی په دا کې دا ګوته نه وایي دا نو د علي منځري درېمي مش خو چاته نه و چې ولو وسولې په کور ته چې وشي کالی کو کا ځای کا بلی کو
نو توسه دا کوم په دغه شي سوچ وکړئ واوا ته زه سوال کا مش په دا واوا کې ډېر خورې کړې دي دام د دغه پر امیر نو جوړ کړای چې د جوړ کورین وړنګاوي دام دا ته و چې میر خلک ته نوې کورینه جوړاوي دا ډیمینا 10 کیمینا چې کوم الریډي اپروو شوی دي دغه سرویس شوی دي په کور د چې دا منځیر شي د واوا غول د په کور د میژو ور سره منډه وای چې 90 کیمینا چې 50 نه د عرب ریپیرو وګړي په دا کوم سوچ وکای بیا چې څه فیصله وکړه مش په دا باندې مشته منځیر راځو ډېر مهرباني السلام علیکم ملګری ویس لږه مخه مود نصر الله صاحب یو ویډیو ولیدا د ډمې بارکه د څه خبره کړې و مش بالکل د څور زمخه تلوي سیول سیکریټری ته ولته د سیکریټری صاحب سره ملاو شوی سیکریټری صاحب چې د ډمې متعلق کی متعلقه خلق ته کا اکسن دی کا کنسلټنټ دی د ټول رغښتي وي یغه یو ریپورت پیش کا په ریپورت کې د دواش په تزاینا نامینه لیکلی وي او چې دا دواش په تزاینا د فیزیبিলিټي جوړه کړی و خو پروشوي نه وي او نو اده خلک په نامینه باندې وي کنسلټنټ دا او کیسه وکړه چې په ونه کې د سمارټ ډیمې بالکل زوی هنشتا او بل چې دا کیم د فیزیبিলিټي به جوړه کړی و آیا طلبینه وي یا ډینګي وي د ویل چې په ډیر ځای نه کې لانجې وي نو میژه ذاتی د خلک په نامینه باندې ولیکل نو دا سمارټ ډیمې په ټوله مرج ایریا کې یو پروجیکټ راوندای خو د میژه د ونه متعلق کې د چې کوم ریپورت پیش کړای و پاکه دا ذکر کړای و چې دلته بالکل د سمارټ ډیمې زوی هنشتا میژه صرف دا ریکوست ورته وکړه چې بالکل په ونه کې د سمارټ ډیمې مناسب ځای نه هشتا او جوړیږي ها خلک خواهش ها دی چې د میش په ونه کې یبه کامه شو چې د سمارټ ډیمینا دلته جوړ شي نور چې کیمه د غدویش په تی ځاینه ذکر دی طلبینا دی یا ډینګی دی دغه د شی د بعد میجه د سره هیڅ ذکر نه دی کړای میجه صرف خپل جاړو فریود ورته پېښ کړای دی چې میشته په د بریا ایریا کې د راغزی د شولام د ازمور څخه طرف ته سمارټ ډیمینا جوړ کړي چې د میژ دا کوړه ونه په ابوت شي په ونه کې یبه مکمله وچا شو نور چې کیمه د 500 کروڑ ذکر وکړو دا خدای ته پته د قیامت پر ټول پټ خبره جواب شي چې دا منځري چا کړی دی په داپ سه چا منډه درړې والی دی او خو میژ دا کوشش کړای دی چې په مناسب ځاینا باندې سمارټ ډیمینا جوړ شي او هغه ټول علاقه ته فائدہ ورسي نور میژ د چا په شپ باد کې هیڅ غوته نه دی ویلي نم د چا ذکر کړای دی چې څه دا شي څه دا نشي میژ هم په دا باندې خوشحاليږي چې په علاقه کې شي ډېر چاره وشي خو د سمارټ ډیمې د پورا میژ پیرا منډه والیدو او کوشش هدا کی چې دا ډیمینا جوړ شي ماننا علام خوشو سوتا